اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، اولیاء بھی سن لے آزادی. شرم پکار دے منگلا الفاظ چې دا الفاظ د کفارو په ملک کې نه دي ویلې شوي، د امریکا او د برطانیه کې هم دا نه دي ویلې شوي، هندوانو هم دا الفاظ نه دي ویلي، لیکن په دې ملک کې چې اسلامي ملک دی هلته دا الفاظ استعمال شو. هغوی وایي څه الفاظ استعمالوي، په خپل زړه لاس کې دی، تاسو برداشت کولی شئ دا چې هغوی وایي موږ ازادي غواړو، هر صورت کې ازادي غواړو، او څه وایي تیرا باپ بھی دے گا آزادی، بیا څه وایي عمران بھی سن لے آزادی. او د هغې سره خوا الفاظ ته وایي زه ډېر مجبور یم چې دا الفاظ تاسو مخکې ویم، ورته الفاظ باله مې استعمالول نه و پکار، لیکن مجبور یم، مجبوره دا یم چې د قوم ضمیر مړ دی، د قوم ضمیر ته راپورته کېږي که دا الفاظ استعمال نه کړم. عمران بھی سن لے آزادی دا خو څه خبره نه وه، اخوا الفاظ ته وایي اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، اولیاء بھی سن لے آزادی. شرم پکار دے منگله په دې ځمکه کې نن سر پکارو د دې ژوند نه مرګ خو چې زما د الله دغه ګستاخي په پاکستان کې کېږي، د رسول ګستاخي کېږي، دلته نشته څوک چې منع کړي دا خلک د دې لاس ونیسي، د دې په خوله باندې تاله ولګوي. افسوس او صلاح افسوس دی، عمر ابن الخطاب چرته دی چې را ژوندی شي او راشي دې خلکو له سزا ورکړي. زمونږ خو نور څه وس نه رسي، مونږ خو به دغه ویو چې یا الله زمونږ نور هېڅ وس نشته دی، همدغه وس دی، دغه فریاد هم دی چې خلکو ته بیان کړه. د چا ضمیر ته راچوتېږي، چا کې جذبات ته راځي، په خپل الله څوک خیرت ته کوي، په خپل رسول څوک خیرت ته کوي. ما خو نور وس ته رسېږي، د بل چا نور وس ته رسي، مونږ خو دغه فریاد کوو یا الله ته ګواه شه چې مونږه ستا د دین دپاره هم دغه اواز چوت کړو، نور هم وس ته رسي. حکومتي وقت ته مونږ دا درخواست کوو د الله عذابونو له چیلنج مه ورکوئ، د الله عذابونو له مه چیلنج کوئ. ګورئ یاد لرئ یو کرونا را باندې راغلې وه، که دا غلیظ ترین زبان استعمالېده، تاسو بیا ګورئ چې بل قسم عذاب څنګه راځي. ان بطش ربک لشدید، ستا طرف گرفت ډېر زیات سخت دی، دغه نیول بیا ډېر زیات سخت دي. دا قوم الله شرموي، ګوره که دوی په خپل الله غیرت ونه کړو، دوی په خپل رسول غیرت ونه کړو. دا الفاظ د چا خولې نه راتلی شي؟ هندو دا الفاظ اوس پورې استعمال کوي. ستاسو نه تپوس کوم زما چې څومره به اواز خلک اوري، دا الفاظ هندو استعمال کړي، دا انګریز چاته استعمال کړي، دا یهودي استعمال کړي چې الله بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی. زما نه موږ نور څه وکړو؟ زما خو نور څه وس نشته دی، هېڅ وس هم نشته. دې خو دې ته پرېږده، زر جومات بند کړه، دغې ته تکړه دي، زر امام چې کوم دی هغې جیل ته ورتوه، دې تکړه دي. نور کم خلک چې هغې خباثت په دې ملک کې خوروي، او دا ملک چې دا ښکلی ملک موږ الله را کړی دی، دا خرابول غواړي، دا هېڅوک لاس نه نیسي. موږ بیا هم درخواست کوو حکومت وقت ته، دا خلک د دې لاس بند کوي، د دې خولې بندې کوي، په دې FIR درج کوي، دا جیلونو ته ورته وایي. ورنه ګورئ د الله عذاب بې لرې نه دی، دغه اسمان ارادي ګورئ بیا تاسو ته ښي نه دي. ګورئ دا ملک داسې نه چې په بل عذاب کې مبتلا شي. ستاسو نه تپوس کوم په کوم ملک کې او په کوم وطن کې چې د الله ګستاخي کي، دا ملک ته باقي پاتې کېدو لایق دی؟ کوم ملک چې د رسول ګستاخي کي، دا ملک ته باقي پاتې کېدو لایق دی؟ زمونږ خبرې هسې هم نه رسي. زه دې نوجوانانو ته یم راشي په الله غیرت وکړئ، د دې خلکو په مه وړاندې ودرېږئ، راشي خپل ځان په اسلام باندې منور کړئ چې ته د الله بېعزتي کوې او د رسول بېعزتي کوې. زه به نن خپل اسلام په خپل ځان باندې نافظوم، دغه خویندې په خپل ځان باندې اسلام نافظ کړي. دې خلکو ته پیغام ورکوو مونږه چې تاسو څومره لا کوشش کوئ انشاءالله اسلام به مخکې ځي. الله فضل کرم.